د تراوو پر یوه سجده 2.5 زره نیکۍ دي، 2.5 زره نیکۍ دي. 40 سجدې دي په تراوو کې، 80 زره نیکۍ دي. انا لله و انا الیه. دا هغه قوم دی چې مسلمان په نفلونو باندې تباہ او برباد. د یوې سجدې په بدله کې د تراوو الله جل شانه په جنت کې د یوه درخته لګوي چې در هغې درختې لاندې تیز عربي اسان ډېر تیز دي، 1500 کاله مسلسل سفر وکړي د هغه یوې درختې سایه نه منګړو نور غواړو نه به د سبحان الله مو ډېر دی څه به مړو ده به شو مصیبه وکړو. اصل دین دی اجتماعي عمل. نن مې یو مولا اورېده وی چې یوه سجده په 80 زره باندې چې بیا کور ته ننوځې یاره نن هم پوره قرآن واورېده الحمدلله. ښځې ته هم داسې نیغ نیغ کېږي، بلکې اوس خو ښځې مو بس هم ورپسې ولاړي. او یا دا روجه چې تېره شي بیا دغه کم اسلام چې دی دا بیا د اختر ورځې نه پس مولا ځان پسې سترګې غړوي، شاته کله ورپسې 15 کسان ولاړي کله 10 کسان. دا کم اسلام مسلمانه چې ما او تا ته راپاتې دی، که تا ته الله بصیرت درکړه والله چې دا اسلام به ته هم په 2.5 روپۍ نه دا اسلام نه دی، دا چوسنی دی. دا تا له چوسنی خوله کې درکړی شوی دی، تراویح چوسنی دی. د ملایانو کشي څومره زما دې بیان باندې اور اغستی دی والله الله ګواه دی چې دا نفلي عبادت چې دی ځان مړ کي دا سنت ثابتولی، ځکه چې دلته د سنت ټکی فقهاو ایجاد کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه اړو د سنت ټکی دی د تراوو دپاره ثابتولی نشي. او دا یو روایت چې کوم دی بار بار پیش کوي سننت لکم، د دې معنی دا ندبت لکم، او دا روایت هم ضعیف دی. دې کې بقاعده یو راوي داسې راوي دی چې محدثین وی لا نعرفه، موږ یې د سره پیژنو نه چې دا څوک دی. نضر بن شیبان الحرانی مجهول راوي دی، پکې د کفر او د اسلام او د نوم او د نموز پته یې نشته، ضعیف روایت دی. په دې کې سننتو راغلی دی، دا دینه مراد سننتو معنی څه ده؟ ندبت لکم، ما تاسو له نفل ګرځولي، معنی یې دا ده. او چې دا کم روایتونه بعضې ملایان پیش کوي کتاب اوچت کی بېحقي لیکلي دي، تراویح لفظ مفتی صاحب وایي چې په قرآن او حدیث کې نشته، دا د بېحقي نقل کړی. ملا صاحب 2 خبرې یادې کا، ملا خو یې که نه سړی لیونی خو نه یې که. بېحقي د 3 او د 4 طبقې کتاب دی. مصنف ابن ابي شیبه، بېحقي، مسند ابي اعلی او د تاریخ کتابونه تقریبا 27 کتابونه داسې دي چې هغې باندې شاه اسماعیل شهید چې ته یې منې. زه خو قرآن نه سوا څه شی نه منم، خو ته خو یې منې که په تا حجت دی. شاه اسماعیل شهید، شاه ولی الله په حجت البالغه کې، جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی په درس ترمذی کې دا کتابونه لیکلي دي چې د 3 او د 4 طبقې کتابونو نه احکام نه ثابتېږي. بېحقي په هغو کې دی ملا صاحب، دې نه احکام نه ثابتېږي. د دې خلاف اجماع شوی دا امت کې چې دا منګړت دی. او چې کوم روایت پیش کوي دا د پیغمبر حدیث نه دی، دا اثر د صحابي دی. څه شی دی؟ ستا هغه پلار به هم په حدیثو کې ونه ښایي. حدیث د پیغمبر قول ته وایي. خل ولې غولوي؟ په دې نفلي عبادت خلک نشه کوي. د دې په ځای باندې د خلک پاڅي خپل کلي کې دی وګرځي، پوښتنه دی وکړي، یو دروازه دی وټکوي، بچی دی ماشوم راوغواړي، بچی بېګا تاسو څه پخ کړي؟ څو قسمه ترکاري وه درکره، اوړه درکره شته، چیني درکره شته، الوګان درکره شته، مور دی ورځې په څو درونو ګرځي، ورور دی په څو دارونو ګرځي، دنده مو څه ده، روزګار څه کوئ؟ دې تراوو په ټایم کې د ګاونډي په علاقې وګرځه او هغوی ته خوراک مهیا کا. قیامت ورځ کې مانه لیکلي واخله چې تا ته به د دې تراوو نه 1 کروړه زیات ثواب ملوي. 1 کروړه په 10 چنده، 20 چنده، 30 چنده، 40 چنده، په کروړها به زیات ثواب درته ملوي. ځکه چې دا زه چې کوم څه یادوم دا قرآن کې راغلي دي، دا فرض دي. ګاونډي پوښتنه کول، د ګاونډي ته روټۍ مهیا کول، د هغه حیا ساتل، د هغه د چینۍ او د علاج غم کول، دا قرآن کې راغلي دي، دا فرض دي. او ستا دا تراویح په حدیثو کې نه دي راغلي، دا په آثارو د صحابهو کې راغلي دي، خو هغه هم روایات کمزوري دي، چا تړلي دي.
دا زیات نه زیات مستحب او نفلی عمل دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تهجد دی. هر کتاب چې راړوي بخاری چې راړوي هغه به لیکلي کتاب قیام رمضان، کتاب قیام اللیل، کتاب التراویح، دا به مولا بر لیکلي. لاندې چې روایت کې راځي نو هغه کې به قیام اللیل وي یا به قیام رمضان وي. که دوی دریم ټکی د ثابت کتاو غټله موبایل او چې دا کمو ځایونو کې در کمو روایتونو کې چې د تراویح ټکی راځي دا به وي د دریم او د څلورمې طبقې کتاب، احکام هم ترنه ثابتېږي او دا به وي اثر د صحابي د پیغمبر حدیث با خل به غولاوي. ته چې د عربی ټکی چېرته وګورې ته زړه کوي چې که دا حدیث تاسو ته ملایانو ویلي دي چې تسبیح راواخله سبحان الله چې ووایي وی چې یو ترکه اصل کاله 500 کاله د هغې ونې لاندې مزلو کې دومره جنت الله تعالی درکوي. نو دا ډېر نه دی؟ موږ نور غواړو نه به دا سبحان الله مو ډېر دی، څه به ملو ده به شو مزې به وکړو. اصل دین دی اجتماعي عمل، د الله قانون په ټوله دنیا باندې قائمول او دا جدوجهد کول چې مسلمان دې خبرې ته تیار شي او مسلمان په دې پوه شي چې دا یوازې منځونه، دا حجونه، دا څومره انفرادي اعمال چې دي دا دین اسلام دا نه دی. دا تاله چوسنی درکړی شوی دی، ته پې غولولی کېږي صرف په دې ته نه جهنم نه خلاصېږي چې څو پورې د رب العالمین د ټول لزمکې او د کائنات بادشاه نه وي ګرځي.